سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. جاوید خان ما امید دی چې ټول به روغ و جوړي. دوستانو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته دې باندې کار کوم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل فیسبوک پوسټونو ته لایکونه ورزیات کړئ. هر څومره چې تاسو دوستانو وغواړئ په خپله خوښه باندې د خپل فیسبوک یو پوسټ یا هر یو پوسټ ته کولی شئ چې لایکونه یې ورته زیات کړئ. ویډیو 100% پروف سره دا ثبوت سره د دوستانو د کم پروګرام کم یو اپلیکیشن چې زه تاسو ته په دې ویډیو کې معرفي کوم دوستانو. بل خواله پکې دا دی چې دا هیڅ کلم ستاسو فیسبوک نه ډیسیبل کوي، نه بندوي، او سیفټي یا د دې سیکیورټي یا امنیت د دې اپلیکیشن هم ډیر ښه زبردست دی. تاسو کولی شئ ترېنه کار واخلئ. نو دوستانو زه راځم د ویډیو په طرف باندې. وګورئ دوستانو مخامخ په نوټ کې ما سره دغه لینک دی. دا لینک به زه تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې هم واچوم. نو ګورئ دا لینک به زه دوستانو داسې ټول راواخلم، کاپي به یې کړم او د کاپي نه وروسته به زه دا نوټ داسې کلوز کړم، بند به یې کړم دوستانو، او زه به راشم ګوګل کروم ته او کروم لارې نه به زه دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړم. دغه اپلیکیشن دوستانو کوم داسې عام اپلیکیشن نه دی. دا تاسو نشئ کولی چې د سټور نه راواخلئ، دا په سټور کې نشته دی. نو دا یو ځانګړی خاص اپلیکیشن دی دوستانو، یو خاص کاریال دی چې د دې په ذریعه باندې تاسو کولی شئ د خپل فیسبوک لایکونه زیات کړئ. دوستانو وګورئ دا لینک ما دلته کاپي کې به په سرچ کې مې واچو. اوس به زه دا سرچ کوم. کله چې تاسو دا لینک سرچ ته واچوئ مستقیما دوستانو لاندې وګورئ تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ راځي، مستقیما ډاونلوډیږي. ضرورت نشته چې تاسو پسې دلته لاړ شئ هلته لاړ شئ، اټومیټیک اتومات دوستانو تاسو ته دا ډاونلوډوي. نو صرف تاسو به لاندې د ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ او د دې نه وروسته کې به دغه اپلیکیشن تاسو سره دوستانو څه شي ډاونلوډ شي. ما سره دوستانو د اپلیکیشن له مخکې نه ډاونلوډ شوی دی، زه به دا کینسل کړم او دلته کې به راشم دا کروم کې دا درې ډاټ یا 3 ډاټ چې دي دې باندې به داسې کلیک وکړم او د دې نه وروسته کې به راشم ډاونلوډس برخې ته او وګورئ دوستانو دا تیار ما سره ډاونلوډ شوی دی یو لایکر په نوم باندې، یو لایکرز 2.9 APK. دې باندې به داسې زه کلیک وکړم دوستانو او دا به انسټال کړم او ټوله طریقه تاسو دوستانو په دې ویډیو کې زه ښیم، تاسو ویډیو اخره پورې وګورئ. او دلته کې وګورئ دوستانو لاک سکرین اینڈ سیکیورټي، د سیکیورټي لپاره دا تاسو ته راځي، تاسو به دغه برخه داسې آن کړئ، دا سیکیورټي به د دې آن کړئ او د دې نه وروسته وګورئ یو لایکر ډو یو وانټ ټو انسټال دیس اپلیکیشن. زه وایم چې یس دا غواړم انسټال کړم. تاسو به انسټال باندې کلیک وکړئ او دا به لږ وخت کې تاسو لپاره انسټال شي. د دې لایکر دوستانو خواله دا دی چې تاسو کولی شئ په یو ځل خپل پوسټ ته 100 لایکونه ورکړئ. نو ګورئ دوستانو لایکر زما سره ډاونلوډ شو. اوس به زه دا داسې اوپن کړم. د اوپن نه وروسته دوستانو نو تاسو نه آی ډي غواړي او پاسورډ غواړي. نو دلته به دوستانو دې ته زه د خپل فیسبوک آی ډي او پاسورډ ورکړم. مخامخ وګورئ تاسو سره به د سکرین باندې دلته راغلی دي لاګ ان ویت فیسبوک. دې باندې به داسې کلیک وکړئ دوستانو او د دې نه بره وګورئ دوستانو زما سره څه راغی، بله زما سره زما فون نمبر مانه غواړي او فیسبوک پاسورډ غواړي. ښه دوستانو وګورئ دلته ما ورته د خپل فیسبوک بره آی ډي ورکړه چې په نمبر باندې دی او لاندې مې ورته پاسورډ ولګه او دې نه وروسته کې به زه راشم دې برخې نه لاګین او دا به لاګین کړم. نو دوستانو وګورئ زما آی ډي دلته لاګین شوه او د دې نه وروسته کې هغه کانټینیوس چې راغلی کنټینیو باندې به تاسو داسې کلیک وکړئ. نو تاسو به دوستانو د دې اپلیکیشن ہوم پیج ته راشئ او د دې نه ډېر اسان استفاده کیږي دوستانو. اوس به زه راشم خپل فیسبوک ته، دا فیسبوک مې داسې راخلاص کړو او دلته به یو پوسټ په نظر کې ونیسو، د هغې لایکونه به زیات کړو. زه به راشم خپل پروفایل پیج ته، د ما سره زما پروفایل یا ہوم پیج ده او دلته کې به دوستانو یو پوسټ وګورو چې لږ ذره لایکونه کم وي. لکه دا یو پوسټ دوستانو وګورئ دا 8 لایکونه لري او زه به راشم بره دغه وګورئ دا 3 ډاټ چې دي کونج کې دې باندې به داسې کلیک وکړئ او آخر کې کاپي لینک، دا لینک به د دې پوسټ داسې را کاپي کړئ. بیرته به راشئ دوستانو د یو لایکر اپلیکیشن ته او لاندې وګورئ د شنه بټن چې د کسټم لینک آی ډي لایکر دې باندې به داسې کلیک وکړئ او د کلیک نه وروسته وګورئ دوستانو بره انټر یور پوسټ لینک
اور آی ډي هیر دې کې به تاسو هغه لینک پیسټ کوئ. لینک راغی زما سره. اوس تاسو دې ته مختلف قسمه لایکونه ورکولی شئ لکه لایک والا، لب والا او داسې د نور ها واو سیډ انګري. زه به لب والا ورته انتخاب کومه. دې نه وروسته به دوستانو تاسو دغه آی ایم ناټ ا روباټ دا به تاسو کنفرم کوئ. دې باندې به داسې کلیک وکئ. اوس به ستاسو مخ ته څه تصویران راشي او تاسو به وایئ چې په دې کې ټریکټر یا تراکتور کم یو دی. نو زه وایم چې یو دا دی، بل دا دی، بل دغه دی. نو دا درې پکچرو کې تراکتور ماته ښکاري، نور نشته. لاندې به وګورئ وریفای به یې کوئ. دا زما سره وریفای شو. اوس به لاندې هغه سره بټنه سبمیټ دې باندې به داسې کلیک وکړئ او فقط څو سیکنډ وروسته وګورئ چې زموږ تاسو د هماغه پوسټ لایکونه به څومره زیات شوي وي. دغه پروسس ختم شو او لاندې ماته میسیج راکړه دوستانو چې ستاسو هماغه پوسټ ته 40 لایکونه زیات شو. نو زه به بیرته راشم فیسبوک ته او فیسبوک کې به بره راشم داسې دا به لږ داسې ریفریش کړم. ریفریش شو. اوس به لاندې لاړ شو بیرته دوستانو هماغه پوسټ به وګورو. نو دا پوسټ وګورئ دوستانو 55 د دې څه شو لایکونه شو. مخکې 8 لایکونه و. نو په دغه طریقه یا په دغه ډول باندې تاسو کولی شئ دوستانو دې اپلیکیشن نه کار واخلئ. امید دی دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو چې تاسو په هر پلیټفارم فیسبوک، همدارنګې انسټاګرام، همدارنګې زموږ ټیک ټاک کې ګورئ، ویډیو ځان سره لایک کړئ او موږ ته خپل کمنټونه راکړئ. او بله خبره دا ده چې ویډیو خامخا ملګرو سره شیر کړئ. ښه وخت. الله پامان.